بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن نه 93 کاله مخکې هم په نن ورځ په 12 اګست باندې د بابړې واقعه شوې وه چې پکې د پاکستان د آزاد پاکستان د پښتونخوا حکومت په بېګناه پښتنو باندې ګولۍ چرولې وې، سټریټ فایرنګ یې کړی او په سوونو باندې پښتانه یې قتل کړي وو. د بابړې واقعه ولې شوې وه؟ آیا د خدایي خدمتګارو مشر باچا خان د پاکستان خلاف و او چې نن هم دا خبرې کېږي چې باچا خان او ولی خان غدار دي؟ دې خبره کې څومره رښتیا دي؟ راځئ چې ځان پې پوهه کړو. نو د بابړې د پس منظر نه ځان پوهه کول پکار دي. د پاکستان د ازادۍ نه به خبره راوالو. نو لومبی چې کومه خبره د ناغداره ملګرو چې د 3 جون منصوبه پیښ شوه، نو په هغې کې پښتونخوا سره دوه آپشنز وو، دوه لارې وې چې یا خو د پښتونخوا پاکستان سره شامله شي یا د هندوستان سره شامله شي. باچا خان د پښتنو مشران راغونډ کړل، په بنو کې جرګه وشوه او د انګریز نه دا مطالبه غوښتنه وکړه چې موږ لري دریم آپشن هم راکړی شي او دریم آپشن دی د افغانستان وي چې موږ که چېرې افغانستان سره شاملېږو نو چې موږ شامل شو، ځکه چې پاکستان او د هندوستان په مقابله کې خو زموږ افغانستان سره ډېر نږدې یو، هغه پښتانه دي، موږ پښتانه یو، هغه موږ په زموږ ملک دی. نو او دا دې تاسو ته یاد وي چې په دغه زمانه کې افغانستان یو ډېر ترقي یافته پرامن او خوشحاله ملک و. د انګریز خو دغه مطالبه د باچا خان ونه منله، ریجیکټ یې کړه. د هغې نه بعد چې کله د پاکستان جوړ شو او د پاکستان دستورساز اسمبلی جوړه شوه، نو باچا خان د هغې رکن ممبر جوړ کړی شو او باچا خان په اسمبلی کې اجلاس کې تقریرونه هم وکړل او پاکستان سره د لکه مطلب دا دی د پاکستان د حمایت یې وکړو. څنګه یې وکړو؟ نو ګورئ داسې ووایي باچا خان داسې ووایي چې اگر چې موږ د 3 جون د منصوبې او د تقسیم خلاف وو، خو چې کله کانګرس دا ومنه نو موږ د کانګرس اتحادیانو، نو لهذا موږ سره اوس بله لاره نشته، موږ هم دا منو. او بیا د هغې نه پسې قائد اعظم سره ملاقات هم وکړو او قائد اعظم مکمل مطمئنه شو چې باچا خان زړه خبره چې کومه وه افغانستان سره د شاملېدو هغه اوس پرېښودې ده. او دې ځای کې دا هم یو دلیل دی که چېرې باچا خان پاکستان نه منو نو د پاکستان دستورساز اسمبلی ته به ولیږدو، خو خبره تر ډېره وخته پورې دغه شان ښه ونه چلېده او ډېر زر چې هغه قائد اعظم چې تر اوسه پورې مطمئنه شوی و په اپریل 1948 کې د پېښور دوره وکړه. او چې کله باچا خان او خدای خدمتګارو د قائد اعظم نه د خدای خدمتګارو په یو پروګرام کې په یو تقریب کې هغه ته ګډون درخواست وکړو، نو قائد اعظم هغه خبره کې هچکچاهټ وکړو، ویې نه منله. ولې ونه منله؟ نو د پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم و قیوم خان، نو هغه قیوم خان د مخکې نه د قائد اعظم غوږونه ډک کړي او د باچا خان خلاف یې کړی و چې دا د اعتماد او د اعتبار قابل خلک نه دی. د دې نه بعد څه شو؟ باچا خان جی ایم سید او د بلوچستان پښتون لیډر چې و عبدالصمد خان اجګزی، هغوی سره یو ځای په کراچۍ کې پیپل پارټي جوړه کړه. نو پیپلز پارټۍ په نوم باندې دغه نوی سیاسي جماعت چې و نو د دې کار و چې آیین دی، د آیین حکمرانی دي وي، صوبایي خودمختاري دې میلاو شي، ګاونډیانو ملکونو سره ښه تعلق او ترک پسنده سماجي تحریکونه چلول، سماجي ترقۍ لپاره کار کول. نو چې کله دغه پارټي جوړه شوه نو لږې ورځې نه وې تېرې چې په 15 جون باندې باچا خان خپل زوی ولی خان سره او د پارټۍ نورو څه لیډرانو سره ګرفتار کړی شو او په جیل کې واچولی شو. د دغې نه بعد چې کله په جیل کې واچولی شو نو په دې بس ونه شوه، بلکې په جولای 1948 کې د صوبه سرحد وزیر اعلی قیوم خان خدای خدمتګار چې کومه پارټي وه نو په هغې باندې بین ولګو. اگر چې د دې نه مخکې باچا خان څو پېرې ته دا ویلي و چې خدای خدمتګار یو سماجي اصلاحي تحریک دی، سیاسي تحریک نه دی، نو په هغې باندې بین ولګولی شو. چې په هغې باندې بین ولګولی شو او ګرفتارۍ نورې سیوا شوې، نو د باچا خان ورور ډاکټر خان چې د پښتونخوا ډومبې وزیر اعلی هم و، هغه د دې ګرفتارو خلاف احتجاج شروع کړو. نو چې هغه احتجاج شروع کړو نه هم ګرفتار کړو. چې کله هغه هم ګرفتار شو او ګرفتارۍ سیوا شوې، نو خدای خدمتګارو په 12 اګست باندې د بابړې په ځای کې د احتجاج او د مظاهرې کال ورکړو. د دې نه بعد د پښتونخوا دکې حکومت وزیر اعلی په 5 اګست نه په 400 کې د په 144 نافذ کړه چې ګینې دغه غونډه ونه شي. خو
د پروګرام مطابق بابړې ته په 12 اګست باندې پښتانه او خدای خدمتګار راغونډ شو چې کله دی راغونډ شو نو د پښتونخوا حکومت قیوم خان په پولیس ته آرډر ورکړ هغه په بالکل نیغ په نیغه باندې فایرنګ وکړو او په دې کې د 600 پورې خدای خدمتګار مړه شو او په چوک یادګار باندې قیوم خان تقریر وکړو او خلکو ته دا وی خدای خدمتګار دې شکر وباسي چې پولیس سره ګولۍ ختم شوې ګینې ما به د دې نومونه خرج کوم نه میټاو کړو نو دا د قیوم خان وینا وه او دا یو موي چې دی د یادو ساتي چې دا د انګریز حکومت نه دی دا د مسلم لیگ حکومت دی او دا د ملک غدار دی دی به زه ختموم نو اوس فکر وکړئ چې دا څنګه حالات او د قیوم خان ته په پاتې پاکستان کې د هیرو په نظر وکتې شو نوای وخت چې د هغې زمانې اخبارو اوس هم دی نوای وخت اداریه کې خپله ولیکل چې قیوم خان هیرو دی ځکه چې د ملک غدارو ته چې کوم دی یو پوره سبق ورکو یو ښه سبق ورکو نو داسې چې کوم دی نه د بابړې دا واقعه چې په 25,000 پښتنو باندې پکې فایرنګ شوی و 600 پکې مړه شوي وو دغه وخت هغه حالات دی امید لرم چې تاسو به ترې زده کړه کړي د باچا خان په ژوند باندې د ویډیوز پوره سیریز شروع کېدو اراده لرم هیله ده چې ستاسو به خوښه شي زموږ چینل ګورئ ډېره مننه